Page 20 Lesson 8 شلمه صفحه اتم درس B ب B د ب په رقم تلفظ کیږي. زموږ تاسو د پښتو د ب توري आवाज ورکوي. Let's learn. راځي چې زده کړو. Learn the words. لغاتونه زده کړئ. یعنی دا لغاتونه زده کړئ. دا لغاتونه په B باندې شروع شوي. اوس نو لومړی لغت birth. birth. دوهم لغت boy. B boy. هلک. درهم لغت B bird. B bird. چوغکه. څلورم لغت B bag. B bag. د سکول. نو B د ب توري आवाज ورکوي. B ب په رقم تلفظ کیږي. B ب لکه bath, boy, bird, bag. Watch, point and chant. Watch وګورئ، point اشاره وکړئ، and chant او سندره وایاست. The B chant. د B سندره. Listen and sing B C G C song. غوږ ونیسئ او سندره ووایاست. د B C G C سندره. B C G 1 2 3 B C G 1 2 3 B C G C B C G C B C G. Let's talk. راځئ چې خبرې وکړو. Ask and answer. یو دې پوښتنه وکړي، بل دې جواب ورکړي. Ask پوښتنه وکړئ، and او answer جواب ورکړئ. Ask and answer پوښتنه وکړئ او جواب ورکړئ. How many. How many یعنی څو دانې. How many څو دانې. 7 اووه دانې. په دا عکسو کې یو دې پوښتنه وکړي how many او بل دې په عکس کې چې هر څو یې هغه دې یاد کړي چې دوغومره. مثلا how many، بل دې وایي 4 څلور، او بل دې وایي how many څو دانې، بل دې جواب ورکړي، شمېره دې یاد کړي. د درس په اخر کې I can say the B words. زه په B باندې شروع شوي لغتونه لوستلی سم. I can say زه ویلی سم یا لوستلی سم the B words. د B لغتونه که چیرې لوستلی سي ټیک مارک ورکړئ. I can say زه ویلی سم یا لوستلی سم how many څو دانې. 7 اووه دانې. که چیرې تاسې په انګلیسي کې ویلی سئ چې څو دانې، نو دا ته ټیک مارک ورکړئ. how many یعنی څو دانې. یو پوښتنه ده. how many. یو عکس یا یو څو شی چاته ښکاره کوئ، ورته وایه چې how many څو دانې. هغه درته تعداد ښیي. Page 22 Lesson 9 دوه صفحه نهم درس D د D د D د دال आवाज ورکوي. Let's learn. راځئ چې زده کړو. Learn the words. دا لغتونه زده کړئ. لومړی لغت David.
دوهم لغت dog سپی dog سپی درهم لغت desk میز desk میز څلورم لغت dinosaur dinosaur دایناسور نو دی د ډال आवाज ورکوي دی د په رقم تلفظ کیږي دی د لکه ډیوډ dog desk dinosaur watch وګورئ point اشاره وکړئ and chant او شعر وایست یا سندره وایست the D chant د D سندره D. David. Hi. David. D. David. Hello. David. D. David. Hi. David. David. Hello. D. Dog. 1, 2, 3. Dinosaur. Dinosaur. D. D. Desk. 1, 2, 3. Dinosaur, dinosaur, D. let's talk راځئ چې خبرې وکړو let's talk ask and answer پوښتنه وکړئ او جواب ورکړئ یو دې پوښتنه وکړي بل دې جواب ورکړي how old are you د څو کلونو یې how old are you د څو کلونو یې د څو عمر یې یعنی عمر دې څو دی په انګلیسي ژبه کې چې یو چاته وایو عمر دې څو دی یا د څو کالو یې ورته وایو how old د څو عمر یا د څو کالو are you ته یې how old are you عمر دې څو دی how old are you I'm 7 I'm 7 زه د 7 کالو یم how old are you پوښتنه یې وکړه I'm 7 جواب یې ورکړي د درس په اخر کې I can say the D words زه د D لغتونه لوستلی سم که چیرې د D لغتونه لوستلی سې او پوهیږې چې D سره کوم تلفظ کیږي نو ټیک مارک یې کړه I can say how old are you زه ویلی سم چې ته د څو کالو یې که چیرې په انګلیسي ژبه کې دې زده سوله که چیرې اوس ته ویلی سې چې ته د څو عمر یې نو دا هم ټیک مارک کړه مثلا how old are you یعنی ته د څو عمر یې I'm 7 زه د 7 کالو یم